د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نامه جلسه جوړول، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نامه میلاد جوړول او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نامه باندې د غزوو په نامه باندې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات پکې ذکر کېدل یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت پکې ذکر کېدل. داسې مجالس جوړول څنګه دي؟ دا هغه جز دی چې ما درته وویل چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ډیر اجزا لري. یو جز یې دا و چې بعضې خلک داسې وایي چې دا د دغې میاشتې عبادت دی، بعضې خلک داسې وایي چې دا د دغې ورځې عبادت دی. هغه طرف ته نه ځمه، خالص دا درته وایم چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه میلاد جوړوي، د دې میاشتې عبادت یې نه بولي، د دې ورځې عبادت یې نه بولي، بلکې تمام وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې تېرول هغه جایز بولي. داسې نه وایي چې یوازې په ربیع الاول کې به ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نامه باندې میلاد کوې. داسې نه وایي چې خاص به د 12 په شپه یا د 12 په ورځ کوې، یا خالص په دې نامه باندې میلاد جوړول چې هغه پکې تعینی شرعي او تعینی د شارع د طرفه ونه بلل سي او د دې ورځو عبادت ونه بلل سي او د دې میاشتې عبادت ونه بلل سي. دا یو جز دی. هغه جز باندې چې تعینی شرعي په میلاد کې ستا او که نسته، او تعینی شرعي څه ته وایي او یا فضیلت شرعي څه ته وایي، یا فضیلت شرعي د علماو په اقوالو ثابتېږي او که نه، هغه جلا جز دی. خو نن به خالص پر دې جز باندې راوغږېږو چې میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په نامه باندې جلسه کول، میلاد کول، محفل جوړول په هر وخت د اوقاتو کې احب د مستحباتو دي. دا فتوا دا زما نه ده، دا د علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله ده. علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله دا فتوا نقل کړي چې پکې تعین شرعي او پکې تعین د شارع د طرفه نه وي او د دې میاشتې او د دې ورځې عبادت یې ونه بولي. په دې کې د ټول امت مسلمه اتفاق دی، که مقلدین دي که غیر مقلدین دي، ټول پر دې اتفاق کوي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نامه جلسه کول او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کنفرانس جوړول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ویل او د صحابه کرامو د زندگی حالات بیانول، او دا د دې دپاره چې د خلکو توجه نور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وخواته سي او د زړه کې محبت راسي. دا په دې نامه باندې جوړول دا احب د مستحباتو دي. درته به لنډ یو څو حوالې درکم. دا چې دا مطلق میلاد جوړول، د مطلق میلاد د ثبوت لپاره به یوه حواله پیش کم، سبول الهدا والرشاد. دا کتاب اول جلد کې 366 صفحه کې دا مسله د میلاد ذکر کوي چې میلاد په بغیر د تعین شرعي او بغیر د چا څخه د فضیلت شرعي څخه، ما درته وویل چې هغه بیا تفصیلناکه مسله ده، هغه بیا په تفصیل پر غږېږم، خو چې مطلق میلاد ته جواز ورکړی دی هغه پکې یو سبول الهدا والرشاد دی، اول جلد 366 صفحه ده. دوهم کتاب چې دا د زموږ استاد په لاس کې متداول کتاب دی او د شیخ الاسلام الشیخ محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالی ورعاه. تقی عثمانی صاحب مبارک هم فتاوی عثمانیه کې دا عنوان لیکلی دی، اول جلد 50 صفحه کې لیکلی دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نامه باندې میلاد کول، جلسه جوړول، محفل جوړول چې پکې بدعات او خرافات نه وي او پکې تعین شرعي نه وي او د دې ورځې عبادت ونه ګڼل سي، بس روا او جائز عمل دی، بلکې افضل د مستحباتو دی. په دنیا کې چې څومره مستحبات شته دغه تر ټولو افضل دی. ولې؟ دا هغه افضلیت ته تابعی د افضل المخلوقات سره د محبت پیدا کی.
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته د توجه راولي او پر هغه درود ویل کېږي، دغه سیرت ویل کېږي او د هغه مینه او محبت بیانېږي. دا شیخ الاسلام محمد تقی العثماني اول جلد کې فتاوا عثمانیه کې 50 صفحه کې دا عنوان لیکي. دارنګه ببل فتاوا چې عصري فتاوا ده، د عصر محقق لیکلې ده او د عصر د تحقیق سره سم دم سنبال لیکلې ده، هغه محمود الفتاوا ده. دې هم 4 جلد کې 315 صفحه کې دا عنوان لیکلی دی چې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په نامه محفل جوړول، مجلس کول، دا ښه د مستحباتو. په 3م پړاو کې یا په 4م پړاو کې براس شیخ الاسلام حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه. مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله بهشت زیور کې هم دا مسله لیکلې ده، اول جلد کې 812 صفحه کې دغه مسله مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله لیکلې ده چې د میلاد مجلس چې د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت ذریعه ده او پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې د درود د ویلو ذریعه ده، دا جائز او مستحب عمل دی. دارنګه بیا په عصري فتاواو کې په دیوبندي علماو کې فتاوای رشیدیه ته ولاړ سو. فتاوای رشیدیه هم دا عنوان نیولی دی او اول جلد 193 صفحه کې دا مسله لیکلې چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کول جائز او مستحب عمل دی. خو یوه خبره تاسې دا واورئ، هغه دا چې اکثر اوقاتو کې بعضې ملګري دې ځای کې نشي پوه، هغه دا چې علما د جواز قول وکړي، دی وایي خالص جائز ده نو مستحب هم نه ده او پلان ده او پلان ده. نه، د هر شي پله جواز و عدم جواز دی. چې کله جواز راغی بیا د خپل هغه شي چې کوم صفت وي هغه خپله ورسره راځي. مثال به ووایم، یو علاقه ده، په دې علاقه کې بعضې علما وایي د جمعې لمونځ جایز دی، بعضې وایي نه دی جایز. اوس دغه علما چې وایي جایز دی د جمعې لمونځ، هغه وجوب چې د لمانځه د جمعې د لمانځه وجوب دی یا فرضیت دی، هغه خپله ورسره راځي. اول پله کې خبره په جواز او عدم جواز کې ده، خو چې کله چا درته وویل چې جایز دی، اوس فتوا پر دې راغله چې جایز دی. جائز نو دا نه معنا چې مطلق روا دی، نه فرض دی، نه واجب دی، نه مستحب دی. د مطلق رواوالي معنا نه ورکوي، هغه خپل د جمعې د لمانځه چې کوم صفت دی هغه خپله ورسره راځي. اوس چې یو چا وویل چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم جائز دی، هغه د ده سره چې خپل استحباب سته، مستحب والی د نبي علیه السلام باندې درود ویل مستحب دي، د نبي علیه السلام محبت زړه کې ساتل مستحب دي، داسې محبت چې غیر اختیاري مقام ته رسي، او پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت ویل، غزاوی ویل، دا ټول مستحب عمل دي. خو چې کله مطلق د جواز قول اوس استحباب خپله ورسره راځي. بعضې خلک د استحباب نفي وکړي، نه د استحباب نفي به نه کوي، دا استحباب هغه صفت دی، صفت خپله د هغه خپل موصوفه سره راځي. نو په هغه حوالو کې به د حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله بهشت زیور حواله وویل او د فتاوای رشیدیه حواله مو وویل، او دارنګه یو بله فتاوا چې زموږ ستاسې لاس کې متداوله ده، لاس پر لاس ده او موږ تاسې ورڅخه ډېر کار اخلو، هغه دا فتاوا ده چې ستاسو مسائل او د هغوی حل، دا پښتو نوم دی. دې فتاوا هم اول جلد کې 159 صفحه کې دا مسله ذکر کړې چې میلاد نبی صلی الله علیه وسلم کول ښه عمل دی او نیک عمل دی. دارنګه د مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله فتاوا د امداد الفتاوا، دا دې فتاوا کې مولانا اشرف علی صاحب د پر میلاد نبی صلی الله علیه وسلم بحث کړی دی او بیرته هغه ته ترجیح ورکړې ده چې کوم خوا کې خرافات او بدعات نه وي، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میلاد دی وشي. او دارنګه زموږ ستاسې د مذهب مهذب معتمده فتاوا د فتاوا کاملیه یو جلد کې ده، زما سره ته پرته ده، تاسو لیدلې. دې هم 283 صفحه کې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم بحث کړی دی. نو نن زما ستاسې موضوع دغه سوه چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میلاد، مطلق میلاد کول، دا د دې ټولو علماو اتفاق دی، شرقاً و غرباً.
ټول علما دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام په نامه باندې محفل جوړول، میلاد جوړول چې خرافات او بدعات پکې نه وي، احسن د مستحباتو دی او افضل د مستحباتو دی. سبا د خیره بیا پر دې غږیږو چې اوس کم کسانان د علماو څخه د حنفي علماو څخه هغه د تعین قائل دي او کم کسانان د تعین نه دي قائل، او دا تعین په کومه معنا دی او تعین په کومه معنا جائز دی او په کومه معنا نه دی جائز. درته به د اصول حوالیم ان شاء الله العزیز راومه. اللهم